پښتو مشهور اداکار نعمت سرحدی نن سبا په کوم حالات کې ژوند تیروي او په څه حال دی او ژوند یې څنګه تیریږي. نو نن مو له ټولو معلوماتو نه خبروم. ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. سلامونه دوستانو. د پښتو فلمونو مشهور اداکار نعمت سرحدی تاسو به ډېر ښه پیژنئ چې د پښتو فلمونو یو مشهور او ډېر ښکلی اداکار دی چې د پښتو ډېرو فلمونو کې د ویلن رول کړی چې د بدماشۍ په حیثیت به یې په فلمونو کې راتلو او ډېر ښکلې اداکاري به یې کوله. نعمت سرحدی زیاتر فلمونه د بدر منیر، آصف خان او داسې نورو نوموړو اداکارانو سره جوړ کړي دي چې هر یو فلم یې ډېر زیات مشهور دی. نعمت سرحدی د پښتو فلمونو کې یو ښه رول کړی دی چې په دې وجه ډېر زیات مینوال هم لري او د پښتنو په زړونو یې راج کو. نو ملګرو، نن سبا نعمت سرحدی څه کوي او ژوند یې څنګه تیریږي؟ نعمت سرحدی نن سبا د فلمونو نه توبه وباسله او د تبلیغ کار کوي. نعمت سرحدی هغه وخت د فلمونو نه توبه وایسته چې کله بدر منیر وفات شو. نو نعمت سرحدی هم له فلمونو نه توبه وایسته. نو په دې کې یو بل اداکار چې نوم یې میجر لیاقت او د 37 کلندر په نوم یادېدو، هغه هم له فلمونو نه توبه وایستله او د تبلیغ په لار کې لاړو چې په هغې کې وفات هم شو. نو دوستانو، په سوشل میډیا دغه خبره چلیده چې نعمت سرحدی د فلمونو پرېښودو نه وروسته ژوند ډېر په بد حال تېرېدو، خو موږ چې ټول معلومات وکړو نو داسې هیڅ خبره نه وه او دا هسې پراپیګنډا وه چې خلک یې خپروي او د نعمت سرحدی ژوند د اول نه اوس ډېر ښه تېرېږي او د الله پاک نه ډېر زیات راضي دی او خوشحاله دی او وایي زه په دې ژوند ډېر زیات خوشحاله یم او زما ژوند ډېر په راحته تېرېږي. نو دوستانو، هیڅکله د چا پسې پراپیګنډا کول نه دي پکار، ځکه چې په دې انسان لا ډېر تکلیف ورکول کیږي. دوستانو، دا و د نن ورځ معلومات چې در سره مو شریک کو. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک شیر کړئ، چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو مو را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د الله پام